السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا د ویشتابه خپرونه ده. زه ستاسو کوربه حسان زلمی یم. ایمان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. مننه. د ویشتابه خپرونې درنو لیدونکو، نن د آیپیډ ګاټ 2 نومې یوه داسې کارټون اړوند بحث کوو چې د ټولې نړۍ د محققینو، ځیرکو او متوجه وګړو پام یې جلب کړی دی. خلک بوختي، څیړي او پکښې خفیه پیغامونه ورڅخه را استخراجوي. د ایمان یوټیوب چینل د مینوالو له مسلسلو غوښتنو وروسته د ایمان ادارې هم شوی ګڼل چې له یاد کارټون فلم څخه بحث وکړي او بعضې مهم او واضح پیغامونه یې شریک کړو. ولو که د دې کارټون په اړه خلک مختلفي آراوې لري، ایمان یوټیوب چینل سره لدی چې د ټولو رایو ته احترام لري، خو خپل رای هم لري چې په لاندې ډول یې در سره شریکو. هیله ده تر پایه را سره ملسئ. مننه. دا کارټون آی ایم پیټ ګوټ 2 نومیږي چې د ماشومانو د پیټ ګوټ نومي کتاب څخه نوم اخیست شوی دی. هغه کتاب چې بوش د 11 سپټمبر د پیښې په ورځ د ماشومانو په یو مکتب کې په لاس کې نیولی و. په دې فلم کې یهودي پټو ورانکارو تنظیمونو، فریمیسنز او ایلومیناتیانو خپل ناوړه او شیطاني دسیسې د مختلفو علامو او سمبولونو په ذریعه ښودلې دي. دغو شیطاني تنظیمونو په دې لنډ او کوچني کارټون فلم کې د نیو ورلد آرډر مکمله خاکه ان د دجال تر ظهور پورې خپل زعم او طرحه سوی پلان ښودلی دی. دا فلم د لنډو فلمونو لیکونکي، هدایتکار او نشرونکي کاناډایي لوویس په تاریخ 26 جون 2012 کې نشر ته سپارلی و. باید پام وي چې مسلمانان د مستقل او آیندې لپاره له قرآن او حدیثو څخه رهنمایي اخلي، خو په دغه کارټون کې چې څه په مخه راځي هوبهو که نه وي، ډېر څه په احادیثو کې موندل کېدلی سي. هسې خو په دې ویډیو کې بیخي ډېر پیغامونه دي چې ټول یې راسپړل مشکله ده، خو موږ د یو څو څېړونکو له لورې متفق هغه پیغامونه دلته راوړي چې اخذ یې آسانو، تر څو پوه سو چې د دجال ظهور ته څه ډول تیاری کېږي روانه ده. چا چې دا ویډیو جوړه کړې ده هغه په یوه مرکه کې ویلي دي چې نه پوهېدی چې څه جوړوي، بس عادتا اخته و چې دا فلم یې جوړ کړ. خو درواغ وایي، دومره پر عجیبو او غریبو مفاهیمو مشتمل کلیپ پر طبیعت نه جوړیږي. حقیقت خدا دی چې له خفیه تنظیمونو سره له سلا مشورې او د هغوی د هدایت وروسته یې نشر کړی دی او نهایت سخت پیغامونه یې پکښې ځای پر ځای کړي دي چې هر انسان ته پرې پوهېدل مشکله ده. د ایمان یوټیوب چینل درنو لیدونکو، د دې کارټون په پیل کې یوه بیزه چې د انسان په معنا ده او له هر لوري قیده ښکاري، پر سر یې 3 ګونې شپږ یعنی مارک آف د بیسټ چې د شیطان چاپ هم ورته ویل کېږي جوړ شوی دی. د بیزې پر تندي دا شیطانی چاپ دې خبرې ته اشاره کوي چې د انسان جذبات، احساسات او خیالات به د RFID چیپ ټیکنالوژي په وسیله د دجال له لوري کنټرولېږي او که ښه ورځیر سو نو واضح ښکاري چې بیزه نشه ده. دا معنا ورکوي چې انسانیت له حقیقته غافل دی او دلته لیدل کېږي چې یوه په توپنچه مسلح کس یو سپی تناب کړی دی چې ښیي چې انسانان د دجالي تنظیمونو له لوري تناب سوي دي او کنټرولېږي. دلته بیا دا لایټونه یعنی بلپونه 3 لوړ 3 لاندې چې د فریمیسن تنظیم د 33 رتبو مطلب افاده کوي په معنا دي. همداراز په دې عنوان کې د جړ رنګ 9 خانې او رومي 2 یعنی 11 دا د 11 سپټمبر پیښې ته اشاره ده. همداراز د دې بیزې شاته نړیوال تجارتي مرکز یا ورلد ټریډ سنټر وینو چې لوګي ورڅخه پورته کیږي. برسیره پر دې که د دې ویډیو پر نوم لږ نور هم غور وکړو نو ویلی سو چې د دې ویډیو په نوم کې هم یو خفیه پیغام ورکول سوی دی. آی پیټ ګوټ 2 مطلب آی ایم پیټ ګوټ 2 دی، یعنی زه هم یو پالتو یا ساتل سوی بیزه یم. له دې څخه ممکن هدف دا وي چې گویا ټول انسانیت د صهیونیانو پالتو او غلام دی. باید یادونه وکړو چې د یهودیانو مذهبي کتابونه هغوی د انسانیت سرداران بولي، ځکه خو یهود د بایللي سردارۍ د بیرته احیا او اعادې لپاره خپل شیطاني چلونه او فریبونه په کار اچوي او دوی په دې عقیده دي چې د دجال له راګرځېدو څخه وروسته به پر ټوله نړۍ د دوی حاکمیت سلطه کوي. په ویډیو کې وړاندې 2 شیطاني لاسونه ښکاري. دا لاسونه د هغه دجالي خاندانونو په معنا دي چې نن سبا د ټولې نړۍ معاشیت او ټول وسایل په واک کې لري. د ویډیو په دغه برخه کې پر یو لاس وینه او پر بل لاس د ډالرو نښې دي. له دې څخه هدف دا دی چې په زور او زرو ټوله نړۍ کنټرولوي. دوی د خپل کار خلک په پیسو اخلي او که څوک انکار وکړي وژني.
او د داسې ډیرو خلکو د مرګ مثالونه موجود دي چې تر شاید د همدې دجالي تنظیمونو لاسونه دي. ویډیو وړاندې ځي په دې برخه کې وینو چې دا وحشي لاسونه چې په ریوا د ډالرو نشه او بلې په وینو سور دی د امریکا پخوانی ولسمشر بوش نسوي. په ویډیو کې بوش د یو ګوډاګي یا نانځکې په حیثیت ښودل شوی دی چې د لوړو لاسونو په اشارو ګډا کوي او دا ټوله صحنه په هغه صنف کې جوړه کړې ده چې بوش د 11 سپټمبر د پیښې په ورځ سهار ورغلی وو. بل خو د بوش پر سر یو سپینه خولۍ ښکاري چې ور باندې د انګریزي حروفو ډي لیکلې ده. دلته د حرف ډي څخه مراد ډنس دی. دا خولۍ به په مکتبونو کې د بد اخلاق او بدرویه هلکانو ور پر سر کېدل او په کوم صنف کې چې بوش موجود دی د هغه صنف فرش د تورو او سپینو تختو څخه جوړ شوی دی چې دا جوتوي چې هغه په یو سخت جنجال کې راګیر دی او همداراز له دې تور او سپین رنګ فرش د ماسونیت خواته هم اشاره ده. دا بیا داودي ستوری یا سټار اف ډیوډ دی چې په دې توګه د دې هر څه تر شا د یهودانو شمولیت او لاس تثبیتوي. پر همدغه داودي ستوري لوړه د امریکا نقشه زړیږي. په نقشه کې هغه ټول ځایونه په نښه سوي دي چیرته چې صهیوني تنظیمونو خپلې دسیسې کامیابي کړي دي. دا میخ چې د نیویارک پر موقعیت ټک وهل سوی د 11 سپټمبر پیښې ته اشاره ده. دا میخ اوکلاهاما کې د اوکلاهاما چاودنو ته اشاره کوي. دا میخ نوي اورلین کې د طوفان پر مهال د لاینونو چاودیدلو ته اشاره ده. دا میخ چې د مکسیکو پر خلیج ټک وهل شوی د تیلو تویدلو پیښې ته اشاره ده. او د دې نقشې څخه لوړ به تاسو د بم په نوم د یوه مرغه رسم وینئ. بم مرغه د یوه شیطاني تنظیم بوهیمین نشان دی او په فری مسنري نومي تنظیم کې بیا د دې مرغه دا نښه د عقلمندۍ په علامت پیژندل کیږي. همدارس په ویډیو کې ښکاري چې د ساعت، ثانیه‌ګر، دقیقه‌ګر او ساعتګر ټول ستنې پر 12 ولاړې دي چې د 2012 ډسمبر ته اشاره ده. ځکه دوی په دې باور وو چې په یاد تاریخ به د دنیا مقناطیسي قطبونه بدلیږي چې په نتیجه کې به بیا د یخ دور راځي. یو بل تیوري ممکن دا هم وي چې دغه دجالي قوتونو ممکن خپل یو لړ طرح شوو دسیسو ته له یاد تاریخ څخه د عمل جامع غوښتل پیل کړي وي. له تورې تختې لاندې دا بیا د نیوټن دریم قانون ته اشاره ده چې وایي هر عمل مثبت یا منفي عکس العمل لري. دا څرګندوي چې ښه او بد سره برابر دي او د یو قوت دوه نمونه دي. ځکه د صهیونیانو په عقیده چې له شو بغیر بد نامکمل دي او له بدو بغیر ښه نامکمل دي. ځکه خو د شو او بدو هیڅ مطلب نشته، بس چې دي سم دي. د بغل ته د یو پرمنس پریسی وزړه عکس وینو چې زما په باور به مطلب دا وي چې په نړۍ کې د درواغ او فریب د رواج له امله به انسانیت د مایوسي او دربدرۍ سره مخامخ وي. هغه مایوسي چې شیطان غونتی زبردست پوهانې د الله جل جلاله د رحمت څخه وترټل او مایوسه یې کړل. دغه نشته چې د پښو او لاسونو لرونکي افي مار دی ریپټل ډریګن ویل کیږي. دا نشه د شیطان استازیتوب کوي او د دې عالمي څنګ ته د انساني دماغ او عکس رسم دی. په داسې حال کې چې دا دماغ د ټکنالوژي د نشي په علامه په مابینس کې په دوو برخو تقسیم شوی هم دی. دا پیغام ورکوي چې ګوایا ډېر ژر به دجالي ساينس پوهان د انسانانو پر دماغ واک خپل کړي او یا ممکن د دې دواړو عکسونو څخه د آدم علی السلام او حوا انا قصې ته اشاره وي چې څه ډول شیطان تیرستل او له جنت څخه بهر اویستل. دلته د ایولوشن نظریه خواته اشاره کړې ده او ترڅنګ یو کس پر دار خطلې شودل شوی دی چې دا افاده کوي چې پر انسانانو د انساني ارتقا نظریه او درواغ په بشرمانه ډول تپل شوی دي او دا چې د ایولوشن لفظ پر تخته غیر مکمل لیکل شوی دی دې طرف ته اشاره ده چې دا نظریه خپل نیمګړې ده او درواغ ده. په ویډیو کې وړاندې شودل کیږي چې یو کور اوره خستی او ورسره جوخت یو ماهی رسم شوی دی. دا په دنیا کې د رامنځته کېدو لپاره د ترحسیوي تباهیو طرف ته اشاره ده. پر تخته لوړ د انسان تناسلي اله شودل کیږي چې د فحاشۍ د عامولو او د نارینه بغیر د ماشوم د زیږولو خواته اشاره ده. د ساعت پرڅنګ انساني ارتقا شودل شوی ده. د انسان له سر شاته د لمر د وړانګو رسم دې طرف ته اشاره کوي چې نو انسان خپل خدای جوړېدلی سي. په ویډیو کې وړاندې بوش په خپلو ګوتو او لاسونو د ډیول هانز یعنی د شیطان شکرونه جوړوي او وروسته بوش په اوباما تبدیل سي چې په مصنوعي ډول خاندي. له دې څخه یې هدف دا دی چې ټول امریکایي ولسمشران د صهیونیانو له لوري ټاکل کیږي. دوی ګوډاګیان دي او دوی یې نسوي. په داسې حال کې چې د تبدیلۍ پر وخت فقط مخ بدل سي، کالي او بوټونه یې هماغسې وي چې دا معنا ورکوي چې د دواړو ترمنځ هیڅ فرق نشته، یا دا چې دا تبدیلی فقط د سیرو ده، د طرحو او طریقې کار نه ده او خاندي ځکه چې د کردار لیکوال ورته ویلي دي چې وخاندي. د ویډیو پر راتلونکي صحنه کې یوه انجلۍ ښکاري چې د ژوند په طلایي ربع کې ناسته ده. دا انجلۍ د حقیقت یا رښتاو معنا ورکوي.
هغه حقیقت چې صهیونیان د ختمولو پوره هڅه کوي. د دې انجلۍ شاوخوا بېهوشه ماشومان موجود دي او دا هغه خلک دي چې د وخت د صهیونیانو په کنټرول کې دي. د کارټون په راتلونکي صحنه کې چې له دغه انجلۍ څخه سیب پر ځمکه لویږي او د اوباما له پښو سره موښلي او د پخواني مصري د الاټرا علامه جوړیږي چې دا هم د روحاني تبدیلۍ نښه ده. د فلم په دې صحنه کې لیدل کېږي چې د اوباما د پښو څخه لاندې یوه سکه ده چې پرې د برتانوي تاج رسم جوړ شوی دی. د دې خبرې تایید کوي چې د نړۍ ټول معاشیت همدغه صهیونیان کنټرولوي یا دا چې ټول ګوډاګي ولسمشران د دوی له لوري سپانسر کیږي. په راتلونکي صحنه کې لیدل کېږي چې سیب پر دوو برخو باندې تقسیمیږي او له منځه څخه یو ګل ټوکیږي. د ګل په لیدلو اوباما پریشانه سي او آن لبیري خواله سي ځکه دا ګل د علم او د حقیقت د خپرېدو علامه ده. د فلم په دې صحنه کې د امریکایي بیرغ غورځېدل د امریکا د سوپر طاقت ختمېدلو خواته اشاره ده. ګوا امریکا د تورستانو له خوا تباه سوې ده. دلته ښکاري دا دوه بلډینګونه قصدن تخریبیږي. له دې وروسته په ویډیو کې د دجال د ظهور جریان ښودل کیږي. په دې صحنه کې دجال را روان دی او په اسمان کې سپوږمۍ چپه ښکاري. په اسمان کې چپه سپوږمۍ د اسلام د بدنامولو د علامې په توګه په ویډیو کې ښودل کیږي او نن سبا لیدل کیږي چې صهیونیانو د اسلام د بدنامولو لپاره خورا ډېرې دسیسې په کار اچولې دي چې له جملې مؤثره او مشهوره هغه د خوارجو فتنه ده. داعشان چې ځانونه مسلمانان بولي خو اسلام بدناموي او مسلسل هڅه کوي چې اسلام یو وحشي او ویرونکی دین معرفي کړي. په ویډیو کې وړاندې یو سمندر تیل ښکاري چې ټول د متحده ایالاتو پر لور روان دی چیرته چې د ازادۍ مجسمه د یهودیانو د ستوري په منځ کې همدې تیلو کې ولاړه ده. په ناګهان ډول اسمان تور ګرځي او د ازادۍ مجسمه د ټوټه کېدو سره مخ شي. له دې ټول جریان څخه هدف دا دی چې وښیي چې اسرائیل او امریکا د تروریزم پر خلاف د جګړې په بهانه ټول مسلمان هیوادونه د دې لپاره اشغال کړل چې تیل ورڅخه غلا کړي. خو یوه تیوري دا هم ده او نسبت پورتنۍ ته معقوله ده، هغه دا چې پر مجسمه رایله د اسمان رڼا د شپږ سري ستوري په ډول ده چې دا مطلب ورکوي چې پر امریکا د اسرائیلو احسان دی. دا اسرائیل دی چې امریکا یې د نړۍ لومړی قوت جوړه کړې ده. خو کله چې دا رڼا د ستوري په ډول ورکسي نو هدف دا دی چې اسرائیل به ډیر ژر د امریکا له سره لاس پورته کړي چې په نتیجه کې به امریکا ماته سي. په دې صحنه کې یو مسلمان ماشوم منځ ته د قیام په دود لاسونه نیولې دي او په هغه کې د جوړېدو په حال کې دی. خو دجال په یوه تلویزیون کې دننه چې بېشکه پرې دا تثبیتیږي چې مطبوعات د دجال مهم څنګر دی انتظار کوي ترڅو وزیږي او د مطبوعاتو په توسط ذهن یرغمل کړي او له درواغو او کذب یې ور ډک. اوس نو د دجال د ظهور جریان ښکاره کوي. پر کومه کښتۍ چې دجال ظهور کوي پر هغه باندې د پخواني شیطانی معبود انوبیس نښه ده چاته چې به د مرګ خدای هم ویل کېدل. په دې ویډیو کې دجال حضرت عیسی علیه السلام ته د عیسایانو له لوري منسوب سوي شکل باندې ظهور کوي چې سترګې یې پټې دي. دا معنا ورکوي چې دجال به په صالح نوم راځي او خلک به ګمراه کوي. د آیپیډ کوډ 2 نومي دې فلم کې بالاخره موږ توانیږو چې د دجال اصلي څېره په وګورو او واضح ښکاري چې ژره او ورځې یې له پیسو جوړې دي او سترګه یې چوپه ده او په تلویزیون کې ښکاري. له دې وروسته د مطبوعاتو او میډیا مایند پروګرام یا دماغ وینځنې د پروګرامونو خواته اشاره ده او لیدل کېږي چې د یوه بېوسه او ژبون ماشوم دماغ بالکل خالي دي. خو دجال کوشش کوي چې د مطبوعاتو په توسط نور هم وظیفي او تسخیر کړي او مسلسل دماغ له درواغ ور ډک کړي. په راتلونکي صحنه کې 3 جنګي الوتکې په هوا دي چې د ماسوني مثلث نښې په شکل جوړې شوي دي پر یوه مسجد حمله کوي. دا مطلب افاده کوي چې اسلام به بالاخره په ښکاره په نښه سي. د دې خوفناک کارټون په دې صحنه کې وینو چې یوه معصومه بورا چې د دجال پر وجود رڼا ځان ته تشویق کړې ده خو کله چې همدې روښنایي ته ورنږدې سي دجال ژوندی وسوځوي. دا مطلب ورکوي چې کوم ساده خلک چې د دجال ظاهري ښکلا ته په کتو ورمایل سوي دي هغوی به وسوځي او ایره به سي. وړاندې لیدل کېږي چې یوه مسلمانه سخته مایوسه میرمن چې قتل سوی بچی یې په غیږ کې دی ناسته ده. دا مطلب ورکوي چې بېګناه مسلمانان به په ټوله نړۍ کې قتل عام سي. د مسلمانانو نسلونه به قتل عام سي او سخت ډیر ظلمونه به ورباندې وسي. د دې میرمن شاته سره پټه دا معنا چې نهایت غم کې ده او په لاس کې عطر د نموړي پر جنازې د شیندلو لپاره راخیستې دي ځکه مسلمانان خپلې جنازې خوشبویه کوي. هلته شاته بیا د اټم بم چاودنه هم ښکاري چې دا معنا ورکوي چې په منځني ختیځ کې به بیخي ډیره تباهي رامنځته سي او دا خزدکه چې د ماشوم پر مخ راګرځي فرعوني خزدکه نومیږي. دا په مصر کې د لمر د خدای کابري نښه وه چې د قیامت خدای هم بلل کېده. دا معنا ورکوي چې دا ماشوم به بیا د لمر د خدای یعنی دجال له لوري را ژوندی کیږي. د فلم په راتلونکي برخه کې یو افریقایي ماشوم ښودل کیږي
چې دماغ یې وینځل سوی دی، د یوه ماشیني انسان په څیر برخورد کوي او یو کس ورته د تحفې په دود ټوپک ورکوي چې دې طرف ته اشاره ده چې افریقا کې ممکن کورني جګړې شروع سي او یا به مذهبي جګړې شروع کیږي چې د يهوديانو لاس په پکښې کې وي. په دې صحنه کې ښکاري چې یو مزدورکار چې سټکې په لاس کې دی او د کمونیزم نشه ده په یوه زهري نهر کې غرقېږي. دا معنا ورکوي چې د جنوبي امریکا کارګر به د کمونیزم نظریه پر بنسټ وځپل سي. د ویډیو په راتلونکي برخه کې د ین یانګ نومي نشه ښودل کیږي. دا پخوانۍ چینایي نشه ده او د دې نشې هم معنا دا ده چې ښه او بد د یوه قوت دوه نومونه دي، یعنی ښه او بد یو شی دي، او ترڅنګ یو انجلي ښودل کیږي چې د امن توغ رپوي او پر کالو د پړانګ نشه لیکل شوې ده. ممکن دا انجلي په چین هیواد کې د کومې پیښې طرف ته اشاره وي. د دې انجلي پر مخ یوه نشه جوړه شوې ده. دې نشې ته د نوکلیر ریډیشن وارنینګ ساين ویل کیږي او پر دې علامه د غلط علامه ده. ښکاري لکه دا انجلي چې د اټمي اسلحو خلاف کمپاین کوي او دا مطلب ورکوي چې په نړۍ کې اټمي جګړې سوي دي، لیکن بیا دغه انجلي ته یو بد شکله سړی چې مرګ دی ور مخامخ کیږي. په داسې حال کې چې تر شاید د میلې د دود په توګه روشن اندازونه هم غورځي راغورځي. د هغه لخوا دغه معصومي انجلي ته ویل کیږي چې ته دا نسې راګرځولی، دا هر څه د یوه پلان له مخې ترسره کیږي او دا چې اوس نو د مرګ میله شروع سوې ده، د دې په اورېدلو دا انجلي مایوسه کیږي او حوصله بایلي. دا مطلب ورکوي چې د سولې او امن داعیانو او فعالانو ته به خبرداری ورکول کیږي او تهدیدي ژبه بیا دجال ښودل کیږي چې پر تندي احرام مصر او د هر څه لیدونکي سترګه په واضح ډول په نظر راځي او روان وي او سر یې په سیمې خاردار تړلی وي او دا سیم پر همدې فرعوني او دجالي علامو راتاو سوی وي. همداراز یې د پښو له لاندې اور وي او زړه هم اور اخستی وي. دا معنا ورکوي چې دجال نو نور انتظار نسی کولای، له پښو لاندې یې اور دی او زړه غواړي ظهور وکړي. په فلم کې وړاندې یو ځل بیا د مطبوعاتو تبلیغاتي تعرضونو یا فکری جګړې چې برین واشینګ، دماغ وینځنه یا مایند پروګرامینګ هم ورته وایي، د دې په اړه یوه ویرونکې صحنه راځي. هغه د خالي ذهن او ژبون هلک هڅه کوي چې پر خپلو پښو ودرېږي، خو دجال مسلسل او نه آرامه هڅه کوي چې دماغ بیا کنټرول کړي او پر خپلو پښو درېدو ته یې نه پرېږدي. بیا لیدل کېږي چې دجال له اووم ډایمنشن څخه دریم ډایمنشن ته سفر راکوي چې د نوموړي له خپل پټ ځای څخه د ظهور جریان ښیي. دا د یهودیانو عقیده ده. زموږ لپاره خو هغه یو کاذب دجال دی. ویډیو وړاندې ځي. د هندوانو کالی دیوی ښودل کیږي، چاته چې د سروناش یا محو کولو دیوی هم ویل کیږي. د نسا چې دوی تانډو بولی پر حال ښودل کیږي. ممکن د هندوانو پر روانو جریاناتو کې د وحشیتوب پر طرف اشاره وي. ممکن هندوان د مسلمانانو قتل عام ته زور ورکړي، چې دې طرف ته هم اشاره ده چې هندوان ممکن د دجال په امر پر مسلمانانو باندې راز ظلمونو ته شروع وکړي. د فلم په راتلونکې صحنه کې د دجال د ظهور جریان بیا ښکاره کیږي. د دې ځل د دجال په کښتۍ کې ماهیان پناه اخلي. د ماهي نشه د صلیب څخه وړاندې د عیسویانو نشه وه. د دې برخې ممکن دا مراد وي چې د دجال د فتنې لومړی هدف په عیسایان وي او دوی غواړي وښیي چې خلک د دجال په دروغجن روحانیت کې ورداخلیږي. وروسته د تلویزیون دجال سخت ورخطا ښکاري، ځکه دی اوس په دې پوه سوی و چې هغه ماشوم اوس په رښتیا او درواغو پوهیږي. نو دجال نور له تسخیره مایوسیږي او تښتي چې بل خالي الذهن ماشوم وممي او د هغه پر ذهن کار وکړي. خو دا ماشوم په خپل ژوند کې په لومړي ځل پر خپلو پښو درېږي. اوس نو دی ښه پوهیږي چې دجال یو درواغجن او فریبجن دی. مطلب دا چې دا ماشوم نور آزاد دی. وروسته لیدل کېږي چې مرګ اوس هم په نړۍ کې اتڼ کوي او میله یې روانه ده او دا هغه مسلمان هلک دی چې بالاخره له مرګه راګرځېدلی دی. په دې صحنه کې وینو چې دجال له غاره راوځي او سترګې خلاصوي او لیدل کېږي چې سیمې خاردار هم ورکېږي او شاته کلیسا هم ورانیږي. معنا دا چې د دجال له ظهور وروسته به عیسویت ټول ختم سي او عیسویان به د دجال عبادت شروع کړي. په دې صحنه کې بیا له لمره شغلې د ځمکې پر لور راغورځي چې یوه یې د یوه احرام مصر پر سر مشلي او ټوله ورسره رانړېږي. معنا دا چې په نړۍ کې به مذاهب په بشپړ ډول ختم سي، ځکه د مصر سره د مذهبونو د پیل بیخي ډیر تړاو نسته. دا معنا ورکوي چې دجال به انسانیت د مطلقي بندګۍ له بند آزاد او خپل ځان ته به یې پر سجده کولو مجبور کړي. د ایمان یوټیوب چینل درنو کتونکو، دا 20 خپرونه ده چې پکښې مو په نړۍ کې د یوه جنجالي کارټون فلم آیپیډ گو 2 شننه کوله. د یاد کارټون په اړه د وضاحت په کافي اندازه غوښتنه سوې وه، نو پر همدې بنا موږ هم د دې خپرونې موضوع وګرځول. باید یادونه وکړم چې د یاد کارټون فلم په اړه د مختلفو مذاهبو وګړو خپلې آراوې او نظرونه پاللي دي. هر څوک پکښې خپل ځان ګوري
او د شیطانانو له لوري د دې کارټون دا عجیب او غریب اشارو ته حیران دي او ډاریږي، خو زموږ د مسلمانانو مستقبل موږ ته معلوم دی. زموږ راتلونکی کوم دجالي او شیطاني کارټون نسی تعینولی او نه د دجال په وسه د ترسو د مسلمانانو لپاره آینده تعین کړي. شیطان د خپل ټولي هڅې وکړي، خو حقیقت دا دی چې حق به بالاخره بریالی کیږي او نتیجه دا ده چې هر فرعون لره موسی استه او د دجال سر پرې کولو ته عیسی علی السلام را روان دی. الله جل جلاله دې موږ د دجال لستري فتنې څخه وساتي. مننه کوم چې تر دې دمه راسره وئ. د ایمان یوټیوب چینل ویډیوګانې در سره خوښې کړئ او خپل نظرونه په کمنټونو کې راته ولیکئ. ایمان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو نورو ملګرو سره شریک کړئ او د ورته نورو ویډیوګانو لپاره زموږ په چینل کې د ویښته بلړۍ خپرونې تعقیب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.